مخپټو وسلوالو شیبې وړاندې د کندهار ښار په شپږمه امنیتي حوزه اړوند سیمه او زرغون زون کې د ولایتي شورا ودانۍ ته په 1 کیلومتري ساحه کې پر هیواد او خاوره مین د ورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی شهید کړ. په کندهار کې د خبریال ډاټ کام همکار وایي چې پر ښاغلي بارکزي ډزې مخپټو وسلوالو کړي دي. هغه په داسې سیمه کې په نښه شوی چې د کندهار ښار زرغون زون یا امنیتي سیمه بلل کیږي. هلته ډیپلوماټیک دفترونه او د حکومت مهمې ادارې شتون لري. نوموړی سرې جامې ته څیرمه په شهادت رسول شوی دی. عبیدالله بارکزی یوازینی هغه وکیل و چې تیر کال ځوان زوی په شهادت ورسید او د مخامخ د افغانستان دښمنان پاکستانی استخبارات بلل. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید په اړه نه ده منلې. هغه د سولې ملاتړی او له طالبانو سره یې ژورې او پټې سیاسي اړیکې پاللې. عبیدالله بارکزی د نورو ګڼو وکیلانو پر خلاف په ساده امنیتي چوکاټ کې ګرځېده. نور جزئیات وروسته.